الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ګرانو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو او د خبرونې درنو لیدونکو او ریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی الله نه ستاسو ټولو لپاره سرلوړي، کامیابي او د خوشحالیو غوښتونکی یم. بیا هم نن ستاسو په وړاندې د ایماني مجالسو په خپرونه کې واقع یم، قرار لرم. هیله مند یم چې خپرونه ستاسو د خوښې او ستاسو د په زړه پورې مسایل او موضوعات چې هغه تاسو غواړئ په هغې هغه زموږ له خولې نه الله سبحانه وتعالی را وباسي. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې هغه تیره برنامه یا هغه تیره خپرونه کې موږ تاسو ته ویلي وو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اووه دانې احادیث دي چې هغه مجموعه د دین ده او هغه مو اجمالا ستاسو په وړاندې بیان کړي، او بیا مو په منځ کې بله خپرونه او بله موضوع وړاندې کړله: شیطان وسوسې او د شیطان چلونه او نیرنګونه. نن غواړم چې بیرته هغه څو احادیثو ته مراجعه وکم او هغه احادیث تاسو په وړاندې ترجمه او تشریح کم، کوم چې تیر شوي وو او موږ پکې تفصیلي بحث نه و کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی دا خصوصیت ورکړی و چې هغه مبارک په ډیرو کمو الفاظو کې ډیر څه راجمع کول، لکه په عامه اصطلاح کې ووایو په کوزه کې سمندر ځای په ځای کول، بحر ځای په ځای کول. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم یوه خبره وکړله، یوه جمله به وه په اصل کې چې کتلې به دی، لیکن د هغې معانی او د هغې علوم به لکه بحر چې وي داسې به هغه ښکاره کېدل او له هغې نه به خلکو مسایل راویستل. له هغې جملې نه یو هغه آیت کریمه و چې ان الله یأمر بالعدل، جامع او مانع او پورا او مکمل آیت کریمه و چې ما د هغې تشریح مکملا ستاسو په وړاندې عرض کړه. په ننني درس کې به په ننني خپرونه کې به متباقي احادیث په تشریحي ډول باندې ستاسو وړاندې عرض کم. لومړی حدیث چې د جوامع الکلم نه دی، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوتیتو جوامع الکلم، ما ته الله په جل تزمته جامع او ډېرې داسې
پر معنا کلمې او مسائل راکړي دي او راسپارلي دي. لاغي جملې نه لومړنی حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې ستاسو په وړاندې ما هغه ولوسته. په هغې کې د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې الحلال بین والحرام بین. حلال ښه واضح دي او حرام هم واضح دي. الله سبحانه وتعالی او د هغه نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته حلال او حرام بیان کړي دي. همداراز د هغې تشریح علماء کرامو رحمهم الله موږ او تاسو ته کړې ده. دا حلال دي دا حرام دي. اوس هر هغه شی چې په صحیح او شرعي طریقې باندې ذبح شي په مذبوحه شیانو کې لکه په اوښ وي، میخه وي، غوا وي او همداراز د دې خاندان نه او یا پسې راشه دې خواته پسونه وي، وزې وي او نور. دا چې په شرعي طریقې او په اسلامي اصولو باندې ذبح شي په هغې باندې بسم الله الله اکبر وویلی شي، دا حلال واضح دي. بل الله سبحانه وتعالی په مأکولاتو په نورو خوراکیو کې دا څومره چې د ځمکې په سر باندې موږ او تاسو ګورو که حبوبات دي، دانې، غنم دي، جوار دي او داسې نورې، یا ورسره راشو لبنیات دي، په لبدا د حیواناتو نه لاسته راځي، ماسته دي، شوده دي، همداراز د هغې نه چې څه غوړ او نور څه لاسته راځي ټول حلال. همداراز په میوو کې دا ټولې میوې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته حلالې کړي دي. دا حلال ویلي دي چې دا حلال دي، دا خورئ کلو مما فی الارض، خورئ هغه څه چې په ځمکه کې دي حلالا طیبه، حلال او پاک. کل ما شئت. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي خوره څه دي چې خوښوي، خو ګوره چې حرام شی ونه خورې. والبس ما شئت، اغونده ښه لباس، خو ګوره چې نارینه یې د نارینهو لباس واغوندې، نارینه یې نارینهو لباس اغونده، نارینه یې د نارینهو شکل ځان ته غوره که، ښځه یې د ښځو لباس. یو نارینه نشي کولی چې د ښځو لباس واغوندي یا د ښځو په شان خپل هیئت او شکل جوړ کړي. یوه ښځه نشي کولی چې د نارینهو په سر باندې بچګانه ویښته جوړ کړي او همداراز نور هغه څه چې د نارینهو اصول او اساسات دي هغه په ځان کې رفتار د نارینهو په شان باندې کوي، خبرې هسې کوي. دا د ښځې لپاره جواز نه لري او په داسې ښځو او په داسې نارینهو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی. هغه چې تشابه کوي، متشبهین بالرجال وي، هغه ښځې چې نارینهو سره مشابهت کوي، هغه نارینه چې له ښځو سره مشابهت کوي، دا حرام دي په اسلام کې. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي کل ما شئت، خوره څه دي چې خوښوي، والبس ما شئت، اغونده هغه څه چې ستا خوښوي. خو ګورې په دو کې به څه نه کوې چې لا اخطأتک خصلتان، دوه خصلته چې کوم دي تا خطا نه باسي، الصرف والمخیله، یو به اسراف نه کوې او بل به تکبر نه کوې. نو حلال واضح دي، الحلال بین. خو ګورئ په دې حلالو ونه غولېږئ چې په خلطې باندې لیکلي او یا په دوکان لیکلي دي چې حلاله غوښه خرڅوي. په دې باندې اکثرا دا خلکو صرف د غولولو لپاره دا جمله لیکلې چې ګوشت حلال یا مذبوح على طریقة الاسلامیه، دا مسائل دای پې لیکلي دي. لیکن په یاد ولرئ دوستانو، خویندو او ورونو، چې په دې باندې تر هغې باور او اعتماد نه کوئ تر څو د هغې سړي دیانت او دیانتداري تاسو ته سمه نه معلومه. یو سړی چې په 10 روپو خپل ایمان خرڅوي، په 200 بیا زر تر زره خرڅوي، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ایمان څه دی، وایي دنیا
او د دنیا هغه څه نعمتونه چې دي همدغه مې په کار دي. بعضې خلکو صرف او صرف دا یوه خبره اورېدلې ده چې د اهل کتابو طعام یعنی ذبیحه دا حلاله ده، دا خورئ، له دې نه ګټه اخلئ او دې کې نور تحقیق نه دی پکار. په دې کې به تاسو ته یوه عقلي خبره وکړم. زه راغلم او یو چا ته مې وویل، یو ډاکټر ته وایم چې زه اهل طب یم. هسې به ټوکه تاسو ته وکړم. یو ورځ چا رانه په میسج کې پوښتنه وکړه چې ته څه کاره یې؟ هسې ما ورته ټوکه وکړه I am a doctor. نو ما ته وایي can I ask you؟ ما yes you can ask me. نو چې ویې لیکل وایي what is the kidney؟ ګرده څه شی ده؟ کډني څه ته وایي؟ نو ما ورسره شوخي وکړه، ورته مې ولیکل چې کډني از کډني، کډني ده. نو ما نه څه پوښتنه کوې بله؟ وایي نه دا تشریح که په طبي لحاظ سره. ما ورته ویل I am very sorry I am not a doctor. زه نه یم داسې ډاکټر چې زه تا ته کډني تشریح کړم. نو اوس یو چا ته وایي زه اهل طب یم، زه اهل د انجینرۍ یعنې انجینر یم. خطا نه پوښتنه کوي چې وروره دا اهل خو ځان بولې، لیکن په دې لاره د قدم هم ایښی او که نه، آیا دا مني او که نه مني؟ نو بیا به سرګرۍ غلی به ناستي. اهل څه ته وایي؟ حد اقل په دې کې دا 3 یا 4 خبرې موجودې وي چې که هغه جدا جدایي کې 4 جوړېږي او که یو ځای کې 3 جوړېږي. تېنه په الله ایمان ولري یو، ولو که شرک هم کوي. په اهل کتابو کې دا خاص اهل کتاب دي. بس دا تفسیر معارف القرآن د مفتی شفیع حفظه الله رحمه الله دا ذکر کړی په معارف القرآن کې. په هغې کې وایي چې اوله خبره د اهل کتاب لپاره شرط څه دی؟ الله به مني ولو که شرک هم کوي ورسره، دا یوه. دویمه په خپل نبي به ایمان لري، دا یې 2. او درېیمه خبره په کتاب باندې چې رالیږل شوی دی هغه کتاب باندې به ایمان لري ولو که محرف هم دی. اوس 4مه خبره آخرت به مني. په دې 4 اجزاو کې په 4 مؤمن به شیانو کې چې یو هم کمو دا سړی اهل کتاب نه شمیرل کیږي. اوس راشئ تاسو په دې فعلي دور کې کرسچن دا اهل کتاب ثابت کوي، دا په یوم ایمان په الله ایمان نه لري، په کتاب موجود نه دی، اصلا هغه کتاب نشته دی، هر کال نوي مسائل پکې را اضافه کیږي. یو ورځ مې یو کرسچن دلته راپوښتنه مې ترېنه وکړه، ما ته وایي چې ته آیا په عیسی باندې ایمان لرې؟ په نارویژن زبان کې راته وایي tror du på یسوع، په هغه باندې په عیسی علیه السلام ایمان لرې؟ ما ورته ویلې tror du på محمد صلی الله علیه وسلم، آیا په رسول الله باندې ته ایمان لرې؟ هغه منې؟ هغه حق دی او که نه؟ نو راته وایي چې زه تا سره خبرې نه کوم. مالې راځه خبرې سره کوو. نو بیا مې ترې وپوښتل، ما ویلې ګورئ په همدې انجیل کې لیکلي دي چې کله سیدنا عیسی علیه السلام په دار وځړولی شو او وفات شو، هغې نه وروسته یې ښخ که، نو مریم بیبي به یې وایي زیارت ته راتلله، 3-4 ورځې لاړه راغله، بله ورځ راځي ګوري چې یو قبر سر خلاص دی، د قبر سر خلاص دی. نو فکر یې وکړه وایي چېرته دا زما زوی نه وي، دا زوی مې څه شو؟ وایي نو له بره نه اواز ورته وشو العیاذ بالله چې او مورې دا زما قبر دی او زه لاړم له خپل پلار سره العیاذ بالله په عرش معلا باندې ناست یم او قرب قیامت کې به بېرته راکوزېږم. نو دلته مې وویلې چې دا وحی د نبي په وخت کې نازلېږي که وروسته له نبي نه هم نازلېږي؟ وایي نه وحی خو باید په پیغمبر باندې نازله شي. نو مالې هغه چې وفات شو دا پکې چا ولیکل؟ له وفات نه وروسته بیا دا چا پکې لیکلي دي؟ نو بس بیا غلی او جواب ورسره نشته. درالې چې دا تورات څومره وروسته لیکل شوی دی. په هر صورت دوستانو په دې مه غولېږئ صرف د اهل کتاب په نوم باندې. بعضې خلک غیر عادلانه فیصله کوي او تحقیق په دې مسله کې نه کوي.
ها که یهودو ثابت شو چې دا ذبح یهودي کړې ده نو بیا هغه وخورئ. وجه دا ده چې یهودیان هیڅکله هم په د بل چا په نوم باندې ذبح نه کوي. یوه. دویمه خبره څنګه ذبح چې مسلمانان کوي هغسې ذبح دوی هم کوي. نو په دې اساس باندې حلال هلته معلوم دي او حرام معلوم دي. نو دې ته مه ګورئ چې بس اهل کتاب دی او راځئ خورئ او څکئ او پروا مه لرئ. لامدې دکاندارانو نه من پوښتنه کړې چې قسم وکړه په الله په ذات باندې چې دا حلاله ده او که نه. ویره قسم نه کوم دې ګرنټي نشته، زه نشم کولی دا ګرنټي وکړم. په هر صورت نعمان ابن بشیر رضی الله عنه وی حلال معلوم دی حرام معلوم دی. اوس انګور وخوره، خو انګور دی چې کله اوبه ترې وویستې او ودې ساتلې او هغه خمیره شوې او بدبویي پیدا کړه نشاور شو بیا هغه نشي استعمالولی. هماغه انګور دي تا لپاره حلال دي، لیکن چې کله دې له هغې نه شراب جوړ کړل بیا حرام شو، بیا حرام دي. هماغه د کوکنارو دانه ده که خاشخاش دې وخوړل دوایي کې دې استعمال کړل جواز لري، خو که د غوزې نه دې اپین راوویستل حرام قطعي دي، اخیستل او پلورل یې منع دي. په شریعت اسلامي کې دې لپاره جواز نشته. اوس معلوم دی هلته حلال او دا حرام. او بل دې سره سره ډېر به تفصیل پکې نه کوم، راځم مختصر درېمې جملې ته چې د دې ترمنځ د حلالو او حرامو ترمنځ داسې اشیا دي چې سړی په اشتباه کې اچي. دا به حلال وي او که حرام، دا به صحیح وي او که غلط، دا به درست وي او که نادرسته. دا به څنګه وي؟ اوس اشتباه کې وغورځولې څه به کوې؟ نو دلته به مؤمن، دلته به متقي سړی څه کوي؟ ځان به ساتي. د دې دواړو ترمنځ وبینهما امور مشتبهات لا یعلمها کثیر من الناس. او ډېر خلک په دې نه پوهېږي، ډېر خلک په دې نه پوهېږي. نن خو خواص پې نه پوهېږي، عوام به څه پې پوه شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن اتقى الشبهات، هر هغه سړی چې بچ شو او ځان یې وساته له اشتباهي شیانو نه فقد استبرأ لدینه وعرضه، دې سړي یقینا خپل دین محفوظ وساته، خپل دین ته نجات ورکړه، دا دین یې وساته، خپل محفوظ پاتې شو دین او عزت هم سم پاتې شو. ځکه هلته ستا په دین کې خلل راځي، نو اشتباهي شي نه ځان وساته، دین دې محفوظ پاتې کیږي. ګورئ دوستانو، که یو سړی په ټول عمر غوښه ونه خوري، دا ویجیټیرین نه مري، ټول عمر غوښه نه خوري، نو دا نه هلاکیږي. خو که چیرته یو سړی حرام وخوري نو الله سبحانه وتعالی به دا جهنم ته لیږي. چې توبه یې ونه کړه او له حرامو نه وروسته ځان ونه ساته، توبې نه وروسته، نو بیا به جهنم ته ځي. او که توبه یې وکړله نو الله سبحانه وتعالی بخونکی او مهربان دی، بخنه به کوي. نو له اشتباهي اشیاو ځان ساتل، خصوصا په بعضې د خوراکبابو کې ای 401 402 او مختلف ای، دا ای باب چې څومره دي ما سواله هغه نه چې ویجیټیبل دي یا مایکروبیولوژیست دي، هغې نه سوا دا نورو کې احتیاط پکار دی، خوړلې نه دي پکار داسې اشیاو. نو چې ځان دې له اشتباهي شي نه وساته، دین دې محفوظ شو. هلته بله دا ده چې خلک به هم درپسې خبرې نه کوي. دا به نه وایي چې فلاني ته وګورئ هغلته لاړه د فلانۍ مغازې نه چرګان په کراچۍ کې اچولي وو او رایې وړل او خوري. لږ زحمت وباسئ، پیدا کیږي حلال چرګان ډېر پیدا کیږي، حلال خوراک پیدا کیږي، داسې نه چې قات سالی ده. او بیا د دې مثال خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی، کوم شخص دی چې هغه په اشتباهي شیانو او په اشتباه کې ولیدونکی دی او په حرامو کې واقع کیدونکی دی، هغه سړی دی من وقع فی الشبهات،
هغه سړی چې په شبهاتو کې واقع شو اجتماعي شینې ځان ونه ساته د دې سړي مثال کراعن دا په شان د هغه شپونکي دی په شان د هغه انسان دی چې رمه لري او يرعى حول الحما دا هغه د حدودو او ممنوعه علاقې په شاوخوا کې خپله رمه څري اکثرا به تاسو په افغانستان کې لیدلی وي دا ماین کلیرنس والا ډیماینران ماین پاکۍ مؤسسې چې کومې دي دا MDC و ماین ډا کلیرنس و بل هغه ATC و افغان څه رقمي ټریننګ څه کلیرنس کمپنۍ وه یو NGOs وه نور هم داسې ډېرې وې عمر مؤسسه وه چې دوی به ماینونه پاکول خو هلته به چې دوی هغه ساحه خطري ولیدله نو هلته به یې سرې نښې ولګولې چې دې خط نه اخواته اوښتل منع دي نو که چېرته به څه سپی واوښته یا حیوان به تلی و یا پسه به تلی و نو هغه به یې واولوزو ولې داسې ځای کې د ګرځېدل را ګرځېدل کول چې هلته د خطر ځای و نو ممنوعه علاقې په خوا کې یو شپونکی خپلې وزې څرئ خپل پسونه څرئ نو وایي چې یوشکو ان یواقعه نو امکانات د دې ډېر دي چې دا به په دغې ممنوعه علاقې کې ور داخلیږي او دلته به دا په مصیبت اخته کیږي یو سړی ښه ورته وایي چې ګوره مزه مثال په ډول تاسو ته ساده ساده مثالونه وایم چې خبره ذهن ته کینی په لاره باندې موږ او تاسو روان یو لیکلي دي دلته سپیډ لیمټ 50 دی اتوماتیک ټرافیک کنټرول کمره لګېدلې ده د سړک په غاړه باندې اوس یو سړی ځي روان دی ښه په سرعت کې نو چې کمرې ته ورشي هلته بیا په تیزه نه ځي ځکه وایي دلته حدود وضع شوي که دې کې تیز لاړم نو عکس مې اخلي عکس مې واخیسته جریمه راځي عکس یې واخیسته لایسنس رانه اخلي مشکلاتو سره مخ کېږم هغه حدود دي چې وضع شوي دي له هغې نه خلاف ورزي کول سبب د تعذیر سبب د مشکل سبب د جریمه او سبب د زندان د تلو دی دلته یو پاکستانی دی هغه موټر چلی نو وایي چې زه کله موټر 250 ته ورسوم نو وایي ما ته خوند راکوي او وایي خوند خو هله راکوي چې زه مخکې یم او پولیس راپسې نو دومره حد ته چې یو سړی کریمینل شي دومره حد ته چې یو سړی قانون ماتونکی شي په دې دنیا کې نو پولیس یې نه پرېږدي حکومت یې نه پرېږدي بندیخانې ته یې لیږي جرمانې ورکوي لایسنس ته یې اخلي پابندي پې لګوي نو الله هم قانون وضع کړي دې قوانینو نه به خپې اخوا نه ږدئ کراعن لکه د هغه شپونکي په شان یرعى حول الحما خپله رمه داسې حدود چې الله جل تزمتو تعین کړي د هغې شاوخوا دا ګرځئ را ګرځئ مخلوق تعین کړي هغې شاوخوا نو وایي چې الا وان لكل ملک حما خبردار اوسئ د هر پادشاه لپاره یو حدود او یو اندازه و مسافه تعین ده الا ان حما الله في ارضه محارمه ګورې الله حدود څه دي الله چې کومې پولې جوړې کړي دي د انسانانو لپاره هغه محارم دي هغه شیان چې الله حرام کړي دي هغو ته وړاندې کېدل الله حرام کړي دي دا د الله پولې دي خو چې څوک داسې کارونو ته وړاندې کېږي نو الله غوسه کېږي اني اذا عصيت غضبت کله چې زما نافرمانی کېږي الله وایي زه په غضب کېږم په غوسه کېږم واذا غضبت لعنت او چې کله غوسه شم بیا لعنتونه راوروم په دې خلکو باندې الله دې موږ او تاسو ته وساتي نو بیا ورپسې د حدیث په آخره جمله کې وایي الا وان فی الجسد مضغه خبردار شئ ای انسانانو خبردار ان فی الجسد مضغه د انسان په بدن کې یوه ټوټه ده د غوښې یوه ټوکړه او یو ټوټه ده اذا صلحت
صلح الجسد كله. کله چې دا صالح وا دا جوړه وا نو ټول بدن به جوړي. واذا فسدت فسد الجسد كله. او کله چې دا فاسد وي نو ټول بدن فاسد وي. الا وهي القلب. خبردار شي دا زړه دی. په طبي لحاظ سره هم دا مسأله ثابته ده او په غیر طبي په دینی لحاظ سره هم دا مسأله ثابته ده. کله چې قلب د انسان زړه د انسان خراب و قلبي تکلیف لاره ټول بدن ضعیف وي کمزورې وي معمولی حرکت سره په ځمکه را پریوزي. کلاس دې سړي غوڅ شي پروا نه کوي. خپه غوڅه شوه دواړه لاس او دواړه خپې غوڅې شوې بیا هم انسان ژوندی پاتې کېدی شي. خو که قلب ودرېده اصلي انجن او ماشین ودرېده بیا د انسان بدن کار نشي کولی. الا وان فی الجسد مضغه. صلاحیت او جوړوالی دی قلب دا په ټول بدن پورې اړه لري. قلب دی دا هغه رئیسه اعضاو کې یو جز دا دی. خو چې قلب دی سم پمپ کو شریانونو کې سمه وینه تلله راتلله او اساسي هر ځای ته خپل سپلای کوله نو بیا بدن سم وي. او که چیرته داسې نه وي نو بدن کې ډیر ضعف او ناتواني وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګورئ په بدن کې یوه ټوټه ده که دا سمه شوه په دې کې غلط خیالات نه راتلل په دې کې غلطو خبرو لپاره توجه نه وه له دغې زړه کې د الله محبت و په دې کې د رسول الله محبت و په دې کې د قرآن محبت و په دې کې د احادیثو محبت و په دې کې د علماء کرامو رحمهم الله محبت و او همداراز په دې کې د نیکانو صالحینو محبت و دا زړه دا صالح زړه دی دا جوړ زړه دی او دا له مرضونو نه پاک دی. او ګورئ که چیرته په طبي لحاظ سره یو زړه مریض وي دا سړی به د دنیا ژوند له لاسه ورکي. اما که چیرته دا زړه او د دې زړه هغه اساسي او اصلي هغه مرکزي خبره چې کومه پکې ده او بنیاد چې کوم دی لکه ایمان دی قرآن دی سنت دی د الله محبت دی د رسول الله محبت دی دا پکې نو د دې انسان دنیا خو اسم پاتې شوه خو آخرت هم برباد شو. آخرت هم لاړه. نو په دې اساس د زړه اصلاح دا ډیره ضروری ده. دوستانو د زړه د اصلاح لپاره څه شي ته کومې موضوع ته ضرورت دی څه باید وکړي؟ اوله خبره ایمان نه وروسته چې ایمان به ستا په زړه کې او عقیدې نه وروسته ډیر د قرآن تلاوت او په تدبر سره په فکر سره دا یو هغه لومړنی او اساسي امر دی چې که چیرته یو انسان په دې باندې عمل وکړي نو د زړه او د قلب اطمینان به حاصلیږي زړه به روغ وي. قرآن تلاوت ډیر کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناستو صحابه ته فرمایي چې ان هذه القلوب تصدغ كما يصدغ الحديد اذا اصابه الماء. دا زړونه هم زنګ وایي لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسیږي او زنګ یې ونیسي. صحابه ورته وایي چې یا رسول الله قیل وما جلاؤها یا رسول الله. ویل شو چې ای د الله رسوله د دې ثقل او جلا څه شی ده په څه شي باندې دې زړه ته ثقل او جلا حاصلیږي؟ وما جلاؤها یا رسول الله جلا یې څه ده؟ قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې کثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن. مرګ ډیر یادوي ځکه چې دا داسې یو امر دی چې د انسان هغه خواهشات راکموي. مرګ به ډیر یادوي او ذکر کثرة تلاوة القرآن تلاوت د قرآن به ډیر کې کلام الله مجید. خو داسې تلاوت به نه کوي چې څوک پې خبر نه وي چې دا یې څنګه وویلې. په 5 دقیقو کې به یوه سپاره نه تلاوت کوي
بلکې ناس به خپ آرام سره الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد لله رب العالمین څه معنا ده؟ په دې کې سوچ وکا، فکر وکا، تدبر وکا. ټول ستاینې دي الوهیت، کوم ستاینې دي؟ ټول صفات هغه ثبوتی دی الله را جمع کا، صفات سلبی را جمع کا، د الله ستاینې او نیک نیک صفتونه وکا. دا ټول حمد او ثنا ده کنه. رحمان څه معنا لري؟ رحیم څه معنا لري؟ مالک یوم الدین څه ته وایي؟ په دې کې تدبر وکا، فکر وکا. هماغه و چې هغه شیخ سعدي یو سړی ولیده تیز تیز قرآن یې ویلی، ورته وی گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. ته چې دا قرآن په دې طرز باندې وایي اسلام بیخ او بنیاد به ختم کی. بل ځای کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار شئ د الله په دې کلام سره د انسان زړه ته اطمینان حاصلیږي، خوشحالي حاصلیږي، فرحت او حلاوت په زړه کې محسوس کوي دا انسان. پس د الله په کلام باندې د تلاوت نه وروسته عمل کول دي. په دې به عمل کې آیت کریمه ده چې ولوسته نو عمل پې وکړه. حکم چې راغی غوږ ورته کېده، په هغې عمل وکړه. دې سره سره احادیث صحیحه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د زړه لپاره دوا ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. یقینا شته ستاسو لپاره په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کې، یعنی په هغه پسې په اقتدا کې د زړه درمان. اسوه حسنه، اسوه هغې دوایي ته وایي چې د زړه دوا وي، د زړه درمان وي او د زړه لپاره دا قوت وي. دې ته وایي اسوة حسنه. نو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل کول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم متابعت کول په خپل ژوند کې. دې سره سره نور ذکر او اذکار مسنونه دا د زړه د قوت لپاره. کلم چې په لار روانې سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. استغفار ډیر ډیر کوه، استغفار ډیر کوه. د خپل ګناهونو د بخښنې طلب کوله الله نه چې یا الله وبخې زما ګناهونه ما معاف کړي. استغفار ډیر ډیر کول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثرا چې کله په یو مجلس کې کېناست او یا ځلونه به ډیر استغفار ویلی. بل روایت کې راځي په ورځ کې به سلسله استغفار ویلی. اعتراف د خپل کوتاهی الله سبحانه وتعالى ته وکړو. یا الله ما ډېرې کوتاهی کړي، کمی مې کړې، ګناهونه مې کړي او ته بخونکی او مهربانه. یا الله ته بخښنه وکړي. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا. یا الله ما ظلم کړی په ځان باندې ډېر زیات ظلم. ولا يغفر الذنوب الا انت. یا الله نشته دی بخونکی د ګناهونو سوا له تا نه. فاغفر لي مغفرة من عندك. یا الله وبخې ما لره په خپلې بخښنې سره چې ستا له خوا نه ده او په ما رحم ورحمني انك انت الغفور الرحیم. یقینا ته بخونکی او مهربانه. الله سبحانه وتعالى وی بنده می ګناه کړي. وګورئ په دې باندې متيقن دی چې لمانه سوا بل بخونکی نشته. تاسو شاهدان اوسئ چې د ګناهونه مې ټول وبخل. لدې وجې نه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله عنه ته ویلي چې ای ابابکر په سجده کې دا دعا کوه چې اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. نو په دې اساس باندې ستا تقویت قلب به وکېږي. په دې باندې کوم سړی چې ډېر ذکر کوي او په مسنونه طریقې سره کوي، نه په بدعي طریقې سره، د قرآن او سنت مطابق ذکر کوي. ادعوا ربکم او په بل ځای کې وایي چې واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تکن من الغافلین.
ذکر کوه د خپل رب فی نفسک په زړه خپل کې په عاجزۍ سره په ویرې سره د اوچت آواز نه چې ښکته وي یعنی په اوچت آواز به نه کې سهار او ماښام دا ذکر کوه او غافل کېږه مه اذکار دا په زړه دې ذاکر وي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم په ولاړه مې الله یادوه ناسته مې الله یادوه پروته مې الله یادوه وده کېږم د الله نوم اخله وده کېږه په هر حالت کې ذکر اذکار کوه تر څو ستا زړه سالم پاتې شي ځکه شیطان په دې زړه باندې خوله لګوي او په دې زړه باندې دا غاښونه خپل را ټینګ کړي نو چې کله انسان ذکر کوي شیطان ته لري شي نو د زړه دوا په ذکر الهی کې ده صحیح ذکر وکړي بهترین ذکر قرآن عظیم الشان ده بهترین ذکر له قرآن نه وروسته لا اله الا الله ده لا اله الا الله محمد رسول الله دا څه چې الا الله الا الله نه مگر الله دا څه معنا لا اله الا الله محمد رسول الله دا په زړه کې وایا همیشه وایا ډیر ډیر ذکر کوه الله به ډیر ډیر یادوي او همداراز دې سره دا مخکې چې په حدیث کې کم حلال بیان شو حلال باندې عمل کول حرام او حرام خپلم خوړل نه خوړل او نورو ته د هغې نه د منع کېدلو حکم کول همداراز اشتباهي شیانو نه ځان ساتل دا په خپله د زړه د صالحیت او د زړه د روغوالي لپاره یو صحیح او اساسي دلیل ده او صحیح او اساسي لاره ده بله دا ده چې په فرایضو کې سختوالی او همیشه والی کول همیشه فرایض فرض مونځ په خپل وخت سره کول او په هغې کې ټال مټول او کوتاهي نه راوستل یو ورځې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه ای العمل احب الى الله یا رسول الله کوم عمل الله ته ډیر خوښ دی کوم عمل دی الله ډیر خوښ دی قال الصلاة لوقتها مونځ په خپل وخت سره کول قال ثم ای بیا دې نه وروسته وی بر الوالدین مور و پلار سره نیکي کول بیا ورته ویل چې ثم ای بیا یې وویل چې د الله په لاره کې هڅه او هان کول کوشش کول سرخندنه کول نو مونځ په خپل وخت سره کول په هغې کې کوتاهي نه راوستل اکثرا خلک داسې دي چې مونځ کې سستي ډیره کوي مونځ کوي ناوخته کوي مونځ کوي زر زرې کوي مونځ کوي په مسنونه طریقه سره نه کوي مونځ کوي لاس به ښکته له نامه تړلی دوستانو په تحقیق سره دا مسله ثابته شوې ده چې تحت السره یا له نامه نه ښکته لاس ایښودل دا بالکل صحیح نه دي او کوم احادیث چې پکې راغلي هغه انتهایی درجې سره ضعیف احادیث دي دا انتهایی درجې سره درې روایته پکې شته سر د سینې داسې لاس کول او د نامه په سر باندې لاس ایښودل ستا خپله خوښه ده چې نامه په سر باندې لاس کړي په سینه یې ږدي او که دلته یې نیسې نو دې کې وسعت دی لیکن تحت السره پکې نشته دا تحت السره او اکثرا چې چاته احترام هم کې عقلا هم لاس ورته په سینه برادر خوب هستې وروره ښی لاس په سینه ورته کېدی نو که چېرته دا احترام ورته کوې چې برادر خوب هستې او لاس دې ورته لاندې د نامه نه ایښوي نو بیا څه خلک به څه وایي چې څومره بې ادبه یې لاس چې ږدې نو سینې په سر باندې ورته کېده او بل یو حدیث چې ثابت وي یو مسله چې ثابت وي یو صحابي چې په آخر د عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونځ لیدلی دی نو هغې باندې ولې عمل سړی ونه کړي چې لاړ شي په موضوعاتو یا په ضعیفو احادیثو باندې عمل کې صحیح حدیث هلته موجود دی په هغې عمل وکړه که نه په هر صورت باندې دې موضوع ته نه ځمه چې د مانځه مسله دا به یو وخت انشاءالله تشریح کوو که ژوند باقي و خو په فرایضو کې مې دا خبره کوله چې په فرایضو کې په ښه شان باندې په خپل وخت باندې او په اصولي طریقې باندې
تاسو همیشه والی وکئ او انسان چې کله په فرایضو کې کلک او پوخ پاتې شو الله د نورو اعمالو او د نورو سننو او مستحباتو د ته بیا توفیق ور په برخه کوي. اما که چیرته یو سړی په سنن په فرایضو کې پاتې و نو سنن به څه کي، بیا نوافل به څه کي؟ سړی لګیا دی ټوله شپه تهجد کوي، سهار راپورته شي د خپل همسایه غیبت شروع کړی، همسایه ترې نه په تکلیف وي. دغسې انسان ته الله جل تزمته بیا جنت نه ورکوي که چېرته په دغسې حالاتو کې مړ شي. هغه ښځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ورته ویل یا رسول الله پلانۍ ښځه ده ټوله شپه عبادت کوي او د ورځې روژې نیسي، خو همسایه ترې نه په تکلیف دی، وایي دا جهنمي ده. نو په دې اساس باندې په فرایضو کې همیشه والی او په وخت سره ادا کول، سنن په خپل وخت او په خپل ځای او خپل موقع باندې ترسره کول، همداراز نوافل او نور داسې منځونه چې هغه د صالحینو عمل دی لکه تهجد دا ادا کول، او دنیا نه ځان یو خواته کول، ډیر په دنیا پسې نه نښتل. دا یوه مسله. دویم حدیث چې کوم دی هغه د سهل بن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې هغې کې وایي جاء رجل الى نبي صلی الله علیه وسلم. یو سړی خوب نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی، ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلني على عمل، ما ته داسې یو عمل راوښیه چې که زه هغه ترسره کړم، زه هغه اجرا کړم او زه په هغې باندې عمل وکړم، احبني الله واحبني الناس، چې الله هم را سره مینه وکړي او مخلوق هم را سره مینه وکړي، داسې یو عمل راوښیه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ازهد فی الدنیا یحبک الله. دنیا نه زهد او دنیا نه بې رغبتي اختیار که. ډېر په دنیا پسې مه نښله، دا د دنیا وږي به چرې هم ماړه نه شي. تاسو به لیدلي وي چې یو تجارت وي درېو نورو ته لاس اچوي، وایي پرېږده چې پیسې ډېرې شي، چا ته یې ګټي؟ څوک یې خوري؟ جواب یې څوک وایي؟ حساب به د قیامت په ورځ له ما او تا نه کېږي وروره، دې حساب به موږ ورکوو. خوري څوک په دنیا کې؟ بچي، ښځه، اقارب، دوستان. لیکن جواب به پې څوک وایي؟ د دې جواب به څوک ورکوي؟ ګورئ موږ او تاسو په خپل لاس باندې ځان ته په خپله جهنم اخلو، بې خبره یو. حرام کور ته راوړو، بچو باندې خورو، د دروغو مال راوړو، په بچو باندې خورو، غلط مال راوړو، په بچو باندې خورو. نو هغه بچي به څنګه فرمان برداره شي؟ وایي کوم سړی چې حرام مال راوړي، تقوا نه اختیاروي، د ده په بدن کې د ده په رګونو کې وینه نه بلکې شیطان په حرکت کې وي، شیطان ګرځي را ګرځي. نو په دنیا سره محبت نه کول تر څو الله در سره محبت وکړي. ځکه بل حدیث کې راځي چې دوه شیان د انسان په زړه کې نه جمع کېږي، یو ایمان او بل محبت د دنیا. یو چې راغی دا بل ترې نه کمیږي، ځي له کاره وځي. دا ایمان چې د پوخ شو د دنیا محبت بیا در سره کمیږي، چې ایمان د خامو د دنیا محبت به دې ډېر وي. نو راشئ نن وګورو چې په موږ او تاسو کې کم اړخ ډېر قوي دی او کم اړخ ضعیف دی. هر سړی اول دعا کوي یا الله ما ته یو ښه موټر راکړي، یا الله تجارت راکړي. تاسو ټول له مانه نیولې تر دې تاسو ټولو پورې چې کله په دې موټرو کې خپل کښېنئ او په لاره رواناستئ کوم سوچونه ډېر در سره وي؟ یاره چې دومره پیسې وی که نه، او داسې تجارت وی او داسې کار وی او زه بس ناست وی. دنیا د خواهشاتو د پوره کېدلو ځای نه دی. دنیا د خواهشاتو د پوره کېدلو ځای نه دی. که غواړئ چې خواهشات هم پوره شي نو آخرت ته ځان تیار کړئ، آماده کړئ. پس وایي چې ازهد فی الدنیا یحبک الله. دنیا نه بې رغبته شه، الله به در سره محبت کوي، الله به در سره مینه کوي. او وایي چې وزهد فیما عند الناس،
زهد یا بیرغبتي ښکاره کا د هغه شي په اړوند او د هغه شي په باره کې چې کم له خلکو سره دی له خلکو نه توقع مه لره چې دا پیسې لري ولا دا به ترلاسه کړم دولت دی دا به ترلاسه کړم او راځه بس دې ته ګوره ورځي چاپلوسي کول غوړهمالي کول ځان وړاندې کول بې ځایه صفتونه کول څه لپاره چې ودرېږه د ده په لاس کې یو څه قدرت دی نو چېرته به مې مقرر کړي څه به شي مقرر شوې لاړې غرق شوې که د الله حکم دې په ځای که خو ځای که نه داسې به یې لکه نن چې مقرر دي لکه نن چې په وزارتونو په ریاستونو او په لوړو چوکیو کار کوي څه یې وکړه ځان لپاره پنډونه زیاتوي په آخرت کې د دوی هغه پنډ دروند دی دا نه دی سپک یو سړی خپل جواب نشي ویلی او د ملت جواب به څنګه دی ووایي د الله په وړاندې افسوس خبره ده چې هر سړی ځان وړاندې کوي چې ما انتخاب کوي زه راغلی یم او ستاسو د خوښې وړ او ډېر ښه انتخاب هغه پلانی دی هغه بستانی دی صحابه کرام بل انتخاب نه تښتېدل تابعین رحمهم الله بل انتخاب نه او له داسې ځای امام ابو حنیفه رحمه الله ته حاکم دی وخت ویلی وایي ته قاضي وایي زه قضا نشم کولی زه د دې لایق نه یم وایي ته دروغ وایي بس چې زه دروغ وایم خو تا په خپله ویلی نو دروغجن هېڅکله قاضي کېدی نه شي زه نه غواړم چې زه قاضي شم الله اکبر نن خلک په واسطې کوي وایي که په ستړې محکمه کې په ستره نه ستړې محکمه ده دا وا دې اورېده ستړی به شي خو آخرت دې م پکې له لاسه ورکړه منډې به ووایې ډېرې رشوتونه به ډېر واخلې پیسې به ډېرې واخلې خو آخرت به دې بربادي نو له خلکو سره په دې وجې باندې محبت مه کوه چې د یو قدرت والا یا ډېرو روابطو والا دی نو که ده سره مې رابطه پیدا شوه نو راځه یو غټ مقام او منصب به ترلاسه کړم څه شو هغه مقام او منصب والا ظاهر شاه څه شو هغې نه مخکې څه کوي ورپسې داود څه شو ورپسې ترکی څه شو ورپسې لعین څه شو ورپسې دا کارغل څه شو او ورپسې دا بل نجیب څه شو ورپسې دا نور لګیا دي هغه خو خیر بیا هم یو څه حده پورې ځان وساتو هوښیاران وو ځان یې خو دې خواته که بیا هم وایي ځکه صدارت او ریاست جمهوري نه دی نو یو څه نور خو باید ترلاسه کړو په هر صورت باندې دوستانو خلکو سره چې څه دي له هغې نه ځان وساتئ بس الله به هغه ته ورکړی او دا یو امتحان دی الله نه غواړي خیر یا الله په څه کې مې چې خیر یې هغه راپېښه کړه نو کله چې ته د خلکو نه بېرغبتي ښکاره کې الله سره دی محبت شو الله سره دی دوستی او مینه شوه بیا دا دنیا به ټوله ستا خپو ته درولېږي سیدنا عیسی علیه السلام به دا دنیا ته یو ورځ یوې مخې ته دنیا راغلله د یوې زړې بوډۍ بدشکلې ښځې په شکل باندې نو ویل ته څوک یې وایي زه دنیا یم وایي ښه دا سپېره او بدرنګه ته یې نو ویې ویل چې بتتک ثلاثه په درې تیږو مې طلاقه کړې دنیا په درې تیږو مې طلاقه کړې او په درې تیږو مې طلاقه کړې ځه خپل کار کوه نه مې یې په کار ځکه یو شی چې دایمي وي او یو شی چې مؤقت وي نو اکثرا هوښیار سړی دایمي شی او هغه چې ابدي وي هغه غوره کوي هغه شی نه غوره کوي چې د 2 ورځو دی او 3 ورځې رانه اخلي هغې سره سړی محبت هم دومره نه کوي تا سره یو څوک امانت کیدي نو بیا ورته نه وایي چې وروره دا خو دې کېښوده خو بېرته به یې نه غواړي هغه امانت دی درنه ایخلي نو هغې سره سړی محبت نه کوي دومره وایي پردی مال دی پردی کټ تر نیمو شپو وي عام متل لرو که نه نو دا امانت دی دې کې زه کار هم نه لرم دا به څه کوم نو زما ګرانه وروره الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته دا امانت راسپارلی دا بدن امانت دی الله دی دا په ښه شان باندې استعمال کو د الله په رضا کې او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیا به کامیابي وي یو شاعر وایي
إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من كنت عبده وأشغل جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده. ويش اليوشي أغا وزن أو مقدار أو عزت أو وقعت أو عزمت دي مياشي دي وزر عمره دي أغا چا پزاد باندي چطو دي أغا بنده او دا دنیا ټوله دی الله په نسبانه دی او میاشي دی وزر پاغه ده او ته بیا ته ای انسانه په دغه یو جز باندې چې وړوکی شی دی په دې پسې خپل ټول عمر مصرف کې نو ستا قدر به د هغې الله په نزد باندې الله په وړاندې څه وي ته به څه قدر لرې. او بل حدیث چې کوم دی عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي چه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یو سړی یو کار کوي یو عمل کوي او په هغې کې د رسول الله حکم نه وي د رسول الله طریقه نه وي سنت نه وي نو هغه عمل رد دی قابل قبول نه دی. په دې کې په ټولو بدعاتو باندې خود ساخته طریقو باندې لزان نه بې ځایه او بې موقع او بې مورده توجیهاتو او قیاساتو باندې پوره سوچه رد دی په دې حدیث کې. من احدث فی امرنا امر څه دی امر دین کې یو سړی احداث کوي نوې خبره را جوړوي دا کا صحابي وي چې د رسول الله په خبره کې لزان نه خبره وکړله او هغه رسول نه یې کړې د صحابه یې داسې نه کوي نو د هغه خبره هم قابل قبول نه ده د هغه خبره هم قابل قبول نه ده مګر د یو مصلحت په بنا باندې چې په یو وخت کې شوي هغې نه وروسته بیا هغه ترې نه رجوع کړي هغه بېله مسله ده. لکه سیدنا عمر رضی الله عنه چې د 3 طلاقو مسله 3 کړله په 2 کاله اول د خلافت کې خو 3 طلاقه یو هغې نه وروسته 3 طلاقه 3 کړه خلکو عجله کول هر چا طلاقونه ورکول ویلې که چا له دې نه وروسته که چا له دې نه وروسته 3 طلاقه په یو ځای ورکړ زه به 3 شمېرمه دا به 3 طلاقه وي اما دا یې ونه ویلې چې دا د الله حکم دی بلکې تعزیرا دا حکم وځکه چې خلک منع شي خلک پوه شي او هغې نه وروسته بیا له خپل قول نه رجوع کړي. مصنف عبدالرزاق کې د عمر رضی الله عنه رجوع له خپل قول نه موجود ده چې دا مسلې نه ما رجوع کړې ده. ما مخکې دا خبره کړې وه خو دا حکم د الله او رسولو تعزیرا یو حاکم حق لري یو قاضي حق لري چې یو حکم وضع کړي کله چې ګوري چې مشکلات په مملکت کې په وطن کې په خلکو کې ډیر دي. اما یو سړی مونځ کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې ګورئ دوستانو دا خبره دی غلطي خواته وینسئ چا ورقه لیکلې کتابچه لیکلې ده نماز حنفي بل لیکلې نماز شافعي بل لیکلې نماز مالکي بل لیکلې نماز حنبلي هلکه دې ته څه ضرورت دی حج لیکلی په 4 طریقو باندې ولې یو طریقه نه کوئ نماز نبوي صلی الله علیه وسلم که یو نماز نبوي شي نو بیا دا اختلافات پکې ورکېږي بیا دا اختلافات پکې نشته. په مکه معظمه کې 4 مصلې پرتې وې 4 جانمازه حنفي به شافعي پسې لمونځ نه کوه شافعي به حنبلي پسې نه کوه حنبلي به مالکي پسې نه کوه او مالکي به په بل پسې نه کوه یو په بل پسې لمونځونه نه کول. ولې اوس نه پوهېږو خلاصة الفتاوی یو کتاب د هغې کې وی حنفي نکاح له شافعي سره نه کېږي. اوس دا د رسول الله فتوا نه ده. یو سړی چې یو عمل کوي یو کار کوي او په هغې کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث موجود نه وي حکم موجود نه وي او دا وایي چې دا دین دی دا مبتدی دی او دا خبره د ده مردوده ده قابل قبول بالکل نه ده او ډېر جامع او ښایسته حدیث دی دا. بس چې مونځ کې وګوره چې رسول الله څنګه ویلی دي رکوع کې رسول الله څنګه کړی رفع الیدین کې رسول الله څنګه کړی اکثرا خلک یو وارې رفع الیدین وکړي په ابتدا کې بیا چې رکوع ته ځي رفع الیدین وکړي او کله چې رکوع نه راپورته کېږي نه یې کوي لکه دا څه رقم حساب دی. الله اکبر رکوع ته ځې لاس پورته که الله اکبر سمع الله لمن حمد لاس پورته که رفع الیدین وکړه
مولانا سنجان صاحب رحمت الله تعالی علیه دی الله غریب کی رحمت کی هغه په دې کې و توجیه کوله ویلې به چې موږ او تاسو رفع الیدین نه کوو ولې ښه ولې وایي د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې محبت له دنیا سره کم و امام ابو حنیفه په زمانه کې کم و نو په هغې کې یو ځلې امام صاحب ویلی دي چې لاس په ابتدا کې پورته که بیا یې مه پورته کوه امام شافعي او د نورو امامانو په زمانه کې محبت له دنیا سره ډیر شو نو هغې ویلې چې تاسو داسې وکئ چې په رکوع ته ځئ او رکوع نه چې سر راپورته کوئ رفع الیدین کوئ او وی کله چې بیا مسئله موضوع ډیره زیاته شو محبت له دنیا سره نو اصحاب ظواهر او دوی بیا ویلې چې په عند کل خفض و رفع په هر اوچتېدلو ټیټېدلو کې بیا وایي رفع الیدین کوئ نو بیا ما ورته یو پرزه کې ولیکل ځکه زما خط دې پېژنده خو په ډېر هغه انداز کې مې ولیکل چې شیخ صاحب نو اوس خو باید موږ بالکل لاس همداسې په ځای پرېنږدو همدا به کوو ځکه د دنیا محبت خو د امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک شافعي احمد حنبل او د نورو نه زمانې نه خو اوس د دنیا محبت په هغه انتهایی درجه کې دی اوس خو باید موږ بالکل قراره ونه درېږو وایي هلکه زناوره لکه چې دا کم غیر مذهب والا یې غیر مذهب نه و دا خبره عقلا هم داسې ده بیا عقلا هم او بله دا ده چې عقل په څه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې لس لس نیکۍ دي پکې نو من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد یو سړی چې په دین کې داسې خبرې را جوړوي چې هغه په دین کې نه دي نو هغه دا به بدعت وي دا به په دین کې له ځان نه خبره وي او بدعتي خواسم شیطان ته ډېر خوښ دی تېره خپرونه کې مې تاسو ته ویلي وو دې سره سره انما الاعمال بالنیات حدیث مې هم تاسو ته تشریح کړی و مخکې او من حسن اسلام المرء د انسان د اسلام هغه ښایست په څه کې دی چې ترکه ما لا یعنی پرېښودل د هغې شیانو چې لا یعنی او بې فایدې خبرې دي داسې خبرې او داسې کارونه پرېښودل پکار دي لا یعنی مسائل ترکول او پرېښودل پکار دي او آخري حدیث چې کوم دی هغه څه دی حدیث تمیمی داری دی چې الدین النصیحه دین سراسر نصیحت دی خیرخواهی ده دین ټوله خیرخواهی ده او دا خیرخواهی له چا لپاره ده د الله لپاره یعنی څه چې د الله حکم دې تر ټولو حکمونو لوړ وي د الله سبحانه وتعالی عبادت دې کېږي د الله سبحانه وتعالی لپاره د نظر او نیاز منل کېږي د الله سبحانه وتعالی د کور نه د طواف کېږي او د الله سبحانه وتعالی لپاره د دا تندی همیشه په ځمکه ایښودل کېږي ان صلات قل ان صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین وایه چې مونځ زما قربانی زما د حج هغه ټول مراسم چې کوم دي زما ذبیحه چې کومه ده یعنی قربانی کول او زما ژوند او مرګ دا ټول د الله لپاره دی داسې به نه وي چې ته به د نورو خبرې پکې را اضافه کوې د نورو لپاره به هم پکې یو گنجایش پرېږدې چې که طواف له کعبې نه کوم نو طواف که له یو قبر نه وشي څه فرق کوي فرق نه کوي ځه که طواف دی کعبه شریفه نه کېږي نو ولې د رسول الله له قبر نه هم طواف ونه کړم یا ولې بیا پسې دلته په افغانستان کې زمونږ سخي صاحب زیارت دی که نه فرضي زیارت چې جوړ کړی په مزار کې هغې نه هم خلک تاویږي نظرونه او نیازونه کوي او هغې نه غوښتنې کوي نو دا باید پکې نه نصیحت د دین خیرخواهي د الله لپاره څه ده چې د الله دین په ټولو ادیانو باندې د الله حکم په ټولو احکامو باندې او د الله خبره په ټولو خبرو باندې د الله قانون په ټولو قانونونو باندې اوچت او لوړ او قابل تطبیق او مرعي الاجرا وي او د رسول څه د رسول خبره له ټولو خلکو نه اوچته وګڼل شي حدیث تابع د امام فقيه مجتهد نه وي بلکې مجتهد به هم تابع د حدیث کې ټول به راوړي تابع د حدیث به کې تابع د رسول الله به کې یو ورځ مې چاته ویلې مالې ټول به تابع د رسول الله کې وایي دا بې مذهبه دی وایي
انا لله و انا نو مالې زه به د آمنت بالله درته تېره کړم دا صحیح ده که غلطه وایي ته یې تېره کړه مالې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله وامامه وایي غلطه وایي وامامه پکې نه کوم ځای شو نو ما ورته ویل چې وامامه پکې نشته دی نو دلته مې چې وویل چې رسول الله تابع به کې امامم مجتهدم فقیهم د فقه ټول کتابونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع کې نو بیا زور درکې ولې زور درکې وروره غلطه خبر خو موږ نه کوو صحیح خبره دی د هر عالم ومنه د هر فقه ومنه د هر فقيه ومنه خو افراط مه کوه تعصب مه کوه چې د مذهب لپاره دین لپاره امام لپاره ته رسول الله پرېږدې ته د رسول الله حدیث باندې رد وکړې ضعیف حدیث را مخکې کې صحیح حدیث پې وټکې کوترې کوترې کې ټوټه ټوټه کې چې دا ناروا ده دا ظلم دی دا د رسول الله سره ظلم دی د رسول الله له احادیثو سره ظلم دی یا له تا سره تیار قرآن او حدیث او د احادیثو مختلف کتابونه پراته دي او ته ځې چې شی کې وای مفتی صاحب فتوا ورکوي دا مفتی صاحب 4 میاشتو والا کورس دی نن زمان کې چې غواړي مفتی شي 4 میاشتې کورس وکړه کمونستانو په وخت کې به چې سړی غوښته سي منصب شي نو اشتکي و افتکي و زمونږ د نن زمانې مفتیان چارکي دي چارک والا دي 4 میاشتې لاړ شي بس فتاوا قاضي خان وګوره او شامي وګوره او دریا وګوره بس فتاوا دارالعلوم دیوبند وګوره او بس ختم شوی بند شوی نور لاړې راووتې مفتي صاحب او بس بیا لګیای ته به ورته حدیث وایي نه 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 حدیث څه کې دغه دلته په فتاوا قاضي خان کې لیکلي دي نو دا هم په یو نگاه سره دین رانول دي چې تا سره حدیث موجود دی حدیث کې واضح حکم موجود دی او ته بیا هم ځې اخوا او دې خوا خبرې راولې اخوا او دې خوا خبرې ذکر کې قرآن او حدیث من سره موجود دی او علما الله را کړي دي مسله کې درته مشکل پیدا شو ورته د دې دلیل په قرآن او سنت کې څه دی نن خو خلک وایي مقلد لپاره ضرورت نشته دی چې دا دلیل وپوښتي دلیل ضرورت نشته دی بس د بل سړي خبره منل بدون له دلیل نه دی ته وایي تقلید ورته بې دلیله دا خو نه ده که نه له دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې باب ما جاء في تقلید الغنم نو موږ څه حیوانات نه یو چې په غاړه کې به رسۍ رااچي او زی به روان کړی به یې هرې خوا ته چې امام بوتلې بیا یې به دی نعم څوک چې یو عمل کوي او په هغې کې د رسول الله حکم نه وي او تا ته د رسول الله له صحیح احادیثو نه حواله درنه کي دا حدیث او دا خبره مردوده ده قابل قبول نه ده ولو که زر وارې ووایي چې دا پلاني امام او پلاني شیخ او پلاني بزرګ په دلیل کې پیش کړی ورته چې د رسول الله نه دلیل وړاندې نه کړي هغه زه نه منم قابل قبول نه دی زما لپاره دا زه نه منم په هر صورت باندې دوستانو زه هم دلته خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم او د ورونو ټلیفونونو ته به راشو چې ورونه څه ویل غواړي الله دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي او الله دې زموږ دنیا او آخرت په قرآن او سنت سره ښایسته کړي ورونه او دوستان که ټلیفون یا ټلیفوني څه پوښتنې یا څه مسایل لري نو مهرباني وکړئ ټلیفون لیک ستاسو په وړاندې خلاصه ده تاسو کولی شئ خپل ټلیفوني روابط ټینګ کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته همداراز دلته یو ورور یوه پوښتنه کړې چې تیره خپرونه کې ما نه پوښتنه کړې وه او د خپرونې پای نه وروسته ویلي وو چې زمونږ یا زما اوښی دی او هغه کله کله مونځ د ماسخوتن ماښام سره یا ماښام نه لږ ذره وروسته وکړي خو وخت داخل نه وي آیا دا مونځ درست دی او که نه آیا دا مونځ کیږي او که نه دې لپاره څه ګنجایش شته او که نه شته ګرانه ورور هغه ورځې ما درته جواب ورکړه لیکن بیا مې هم لازمه وګڼله ځکه دا عام ډېر وروڼه دي چې په دې مشکل باندې اخته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث می تاسو ته مخکې ولوسته
چې په هغې کې فرمایي چې ای العمل احب الى الله قال الصلاة لوقتها، مونځ په خپل وخت سره کول. دا یوه مسله وه چې په خپل وخت باندې به مونځ کوي، او قرآن کریم په دې باندې په صراحت سره حکم کړی دی چې ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، مونځ په مؤمن باندې په خپل وخت کې فرض دی، یعنی مسلمان به خپل مونځ په خپل وخت او په خپل ترتیب سره په اصولو سره کوي. اوس یو سړی راپورته کېږي بغیر له کوم عذر نه او بغیر له سفر نه، د ماسخوتن مونځ ماښام سره یو ځای کوي. آیا دا جواز لري او که نه؟ نه، په هیڅ وجه جواز نه لري چې بغیر له کوم عذر نه یا د کار لپاره او یا د روزګار لپاره د مونځ مخکې کي او نور اوده شي. دا جواز نه لري او دا شرعا د دې حکم په اسلام کې دا دی چې شرعا د دې جواز نشته. حکم دا دی چې مونځ به په خپل وخت کې او که بغیر عذر نه دی. یو مونځ تاخیر که یا یو مونځ درنه پاتې شو او بل مونځ سره د یو ځای که، نو د کبیره و ګناهونو له دروازې نه په یوې دروازې باندې ورداخل شوې. کبیره ګناه دې ترسره کړې ده، نو په دې اساس مونځ په خپل وخت کوئ، په خپل ترتیب سره کوئ، او دا راز د کار لپاره د روزګار لپاره او د کاري شرایطو د سختۍ له وجې نه مونځ پرېښودل یا د مونځ تاخیر کول یا مونځ دوه مونځونه سره یو ځای کول دا شرعا جواز نه لري. البته جمع بین الصلاتین په سفر کې چې یو سړی په سفر کې دی دوه مونځونه سره یو ځای کوي، یو سړی په مرض کې دی ډېر سخته مریضي لري او نشي کولی چې بار بار اودس وکړي، نو په داسې وخت کې دی دوه مونځونه یو ځای کوي، د لپاره جواز لري. ډېره سخته یخني ده او په مسجد کې دی او بیا نشي راتلی، خټې او باران دی، نو دغسې خلکو لپاره جواز لري، لیکن دایمي شکل باندې نه چې هر وخت لکه په انګلند کې یوه ډله ده هغې اوس په دغسې موسمونو کې لکه دا اوړی چې دی په دې کې دوه مونځونه یو ځای کوي، اکثرا ماښام او ماسخوتن سره یو ځای وکړي او بس وایي زه رخصت استی، او ماسپښین او مازدیګر نو ټول درې وخته مونځ کوي، دا پنځه وخته په دریو وختو کې وکړي او ختمې کړي. او دا ضرورت دی، ورته هیڅ ضرورت نه دی دلته، نور پرېوځي، نور راپورته کېږي، اوقات معلوم دي، ته څنګه دا مونځ پرېږدې او په کومو شرایطو باندې پرېږدې او په کوم ترتیب یې ته پرېږدې. نو په دې اساس دا مسئله د اسلام په شریعت کې منع ده، دا جواز نه لري. بله خبره بله پوښتنه چې ورور کړې وه بیا هم هماغه زړه پوښتنه ده او هماغه چې بار بار دې ته ورونو جواب ویلی دی، په تلویزیون کې موږ هم جواب ویلی، نورو علماو دوستانو هم دې ته جواب ویلی دی چې موضوع د ذکر ده، او دې ته مې نن هم په خپله خپرونه کې خپله ویناو کې او خبرو کې اشاره وکړه. ورونو ذکر دا د مؤمن دا د ایمان لپاره یو قوت او طاقت دی، یو خواته علم دی بل خواته ذکر دی، نو علم او ذکر دا د انسان قوت او طاقت د بندګۍ دی چې انسان ته قوت ورکوي او طاقت ورکوي. نو کم انسان چې الله نه یادوي نو الله هم دی نه یادوي، کم انسان چې الله یادوي نو الله یې هم یادوي. نو په دې اساس باندې کومه طریقه او کوم اصول چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منګه ته په ذکر کې ښودلي، صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کړي، په هغې ترتیب باندې به مخکې ځو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.